سلامونه او احترامات. امید می دی چې تاسو ټول به روغ جوړ او د ژوند په خوشحالو کې وئ. لیور خپل ورندار سره څه وکړل چې بیا یې خپل رور هم قتل کوم. که آیا غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو مه سکیپ کوئ او که تر اوسه پورې مو زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم اوس زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو اسلام کې مونږ ته چې کومه خبره شوې وي هغې کې زموږ فایده وي او مونږ پکې سیو یو. خو بدبخته پښتانه چې مونږ اسلام ته نه ګورو او د پښتو رواجونه پالو. اسلام کې دا ویلې شوي چې لیور او اوښې مرګ دی، خو مونږ بیا هم د اسلام هغه خبره نه عملي کوو. دوستانو د خیبر پښتونخوا په یوه سیمه کې یو لیور خپل ورندار سره غلط کار کړی چې بیا یې رور را پاسېدلی او دواړه یې وجلي دي. خو د دې نه مخکې که دوی ټولو خیال کړی وي او د اسلام خبره یې منلې وي نو هیڅکله به دا قتلونه نه کېدل او نه به بدنامي مخې ته راتله. ځکه صفا ویلی شي چې لیور او اوښې مرګ دی، یعنی دې رشتو نه به لرې اوسي او یوازې ورسره پاتې نشي. ځکه چې دوه کسان یو ځای پاتې شو نو اکثر ورسره شیطان وي او شیطان خامخا خلک گمراه کوي. نو دوستانو هر کار چې تاسو کوئ نو د هغې نه مخکې سوچ کوئ خپل ځان ته، خپلې فیملی ته، نو د هغې نه پس قتل کوئ یا داسې څه کار کوئ. او د ویډیو د کتلو ډیره مننه. اوس راکې ماته اجازت د ملاویږو په نیکسټ ټایم ویډیو کې. تر هغې پورې ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.